پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو سړي دعا واورېده، دعا یې غوښته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېده. هغه دا وی: اللهم انی اسألک، یا الله زه ستا نه سوال کومه، ستا نه دعا غواړمه، بأن لک الحمد، ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده. حمد ستاینې ته وایي، ټولې ستاینې، ټول د کمال صفتونه د خاص د الله دپاره دي. هر چې د مخلوق دپاره ستاینه ده، نو هغه داسې نشي کېدی چې ته دا ووایې چې پلانې د ټولو اوچتو صفاتو خاوند دی، دا نشي کېدی. هر انسان کې څه نه څه کمې هغه شتي، چې کمې پکې نشته، نو هغه یو ذات دی، الله سبحانه وتعالی. هغه کې کمې نشته، هغه کې نقصان نشته. هر مخلوق کائنا من کان، چې هر څوک دی او چې ستا په ذهن کې راځي، غټ نه غټ مخلوق که ستا ذهن کې راځي، په ده کې کمې شته سوای د الله نه. نو ځکه ټول د کمال صفتونه دا خاص الله لره دي. ویا الله زه تا نه سوال کوم، ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده، لا اله الا انت، نشتی بې ستا نه د بندګۍ لایق، یوازې ته حقداري د بندګۍ. اله معبود ته وایي، خو داسې نشي ویلی، دا ترجمه به غلطه وي چې نشتی معبود مګر ته. معبودان خو شتي، مشرکان خو معبودان ټاکلي دي که نه، نو داسې به وایي نشتی معبود په حق باندې مګر ته. معبودان شتي، خو په حق چې کوم دی او کوم چې د عبادت حقدار دی، هغه الله سبحانه وتعالی دی. وحدک لا شریک لک، ته یو ذاتي، نشتی تا سره شریک، هیڅ څوک تا سره شریک نشتی. لا شریک لک، هیڅ څوک سره شریک نشتی. د پیغمبر نه والا، چې پیغمبران اوچت خلک دي، ورسره ملائکه هم والا، اولیاء الله، علما، نیکان، مجاهدین، رښتیني، چې څومره خلک دی په ذهن کې راځي. د مخلوق د یوې ذرې پورې په آخره کې په دې هر څه کې د الله سره هیڅ څوک شریک نشته، هیڅ څوک د الله سره شریک نشته. نه ولی، نه نبی، نه ګټه، نه ونه، نه بزرگان، او نه پیریان، او نه ملائک. هیڅ څوک د الله سره د هغه په بچایي کې شریک نشته. لا شریک لک. او ځکه ګوره مخکې څه ووي، لا اله الا انت وحدک، ته یې کې یوازې، لا شریک لک، دی به تاکید وکړو، ته په خپله بادشاهي کې یا الله یوازې، د عبادت حقدار یا الله ته یوازې، لا شریک لک، په دې کې تا سره څوک برخدار نشته. المنان، ته منان یې، منان یعنی احسان کوونکی. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو یې. بدیع، بدیع هغه چا ته ویل کېږي چې یو شی پیدا کړي ناشنا، چې مخکې چا نه پیدا کړی. نو الله ته بدیع السماوات والارض ولې ویل کېږي؟ ځکه چې د ځمکې او اسمانونه د الله نه مخکې چا نه دي پیدا کړي. او ځکه ګوره بدعت ته بدعت ویل کېږي، ځکه چې دا ناشنا کار دی، په دین کې څه اصل او بنیاد مخکې نشته. نو الله بدیع السماوات والارض دی. ولې بدیع دی؟ ځکه چې د ځمکې او اسمانونه اول پرې هغه پیدا کړي، د هغه نه مخکې چا نه دي پیدا کړي، او نه یې څوک پیدا کولی شي. ذو الجلال والاکرام، اوچت شان او عزت والی. دې سړي دا د الله حمد وي، ثنا وي، د الله صفات بیان. بیا به مخکې څه دعا غوښتلي. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه: لقد سأل الله باسمه الاعظم. دې سړي د الله نه سوال وکړو، غوښتنه یې وکړه د الله په لوی نوم یادولو سره. الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. هغه نوم چې کله په هغې سره د هغه الله نه سوال وکړی شي، نو هغه یې ورکوي، او کله چې دعا وغوښتلی شي، نو قبلی یې. دا دو دلایل په دې راوړي دي چې اسم اعظم په دعاګانو کې ډېر غواړه، یادوئ، اسم اعظم پکې یادوه، الله بدله دعا قبلوي.
ولته اهم سوال زړه ته راځي چې د الله اسم اعظم کوم یو دی. زه به مختصر خبر وکړم او که څوک ډېر تفصیل غواړي نو ما د الله نومونه چې کله بیانول نو د هغې په اوله کې په اولني دوه درې درسونو کې دا خبره شوې ده، ښه په تفصیل سره دا خبره واضح شوې ده، ښه په دلایلو سره چې د الله اسم اعظم کوم یو دی. په دې کې د علماو لوی اختلاف راغلی دی چې د اسم اعظم د الله لوی نوم کوم یو دی چې هغه څوک یاد کړي نو الله له هر څه ورکوي. اختلاف د دې د لاسه راغلی دی ځکه چې هلته کوم روایت چې دې باره کې راغلي دي په هغې کې د الله ډېر نومونه ذکر شوي دي. نو څوک وایي هغه به دا نومي، څوک وایي هغه به دای، څوک وایي هغه به دای، بلکې بعضو علماو خو دا ویلي دي اسم اعظم د الله یو خاص نوم نه دی، د الله ټول نومونه چې دی هغه لوی نومونه دي. نو معنی دا شوه چې په دعا کې د الله نومونه ډېر یادوه، الله دله دعاګانې قبلوي. د بعضو علماو دا قول دی. و اسم اعظم یو خاص نوم نه دی، هر نوم چې ته د الله یادې نو هغه اعظم دی، هغه لوی نوم دی. دا الله لوی دی نو نومونه یې لوی دي. او اکثر علما وایي نه، د الله ټول نومونه اوچت دي، دا صحیح خبر ده، خو یو نوم له الله بیا اوچت مقام ورکړی، هغه کوم یو دی؟ بیا په هغې کې اقوال دي د علماو ډېر. څوک وایي هغه دی المنان. المنان ځکه چې د دویم روایت چې موږ ذکر کړو د امام ابن ماجه چې راوړی په دې کې هغه المنان نوم دی، وایي دا المنان به وي. او څوک وایي الرحمن، او څوک وایي الحي القیوم، او څوک نور ذکر کوي. او بعض علما دې له ترجیح ورکوي، دا تحقیق دی او زړه پې مطمئن کېږي الحمدلله چې د الله اسم اعظم لوی نوم چې هغه ته یاد کړي او الله ستا دعا قبلوي هغه نوم دی الله، اسم الجلاله چې ورته ویلی کېږي. ولې دا اسم اعظم دی؟ نو د هغې یو دلیل دا دی چې د الله دا څومره نومونه چې ته ثابتې او دې نوم دا نوم به پکې یادی که یعنې ته وایې الله کریم دی، الله رحیم دی، نو اصل نوم چې د الله په ذات باندې دی هغه کوم نوم دی؟ هغه الله دی.